پرون د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي نښته رامنځته شوې وه. دغه نښته چې څو ساعتونه یې دوام درلود، د افغان امنیتي ځواکونو له لوري ایراني ځواکونو څخه څو پوستې او همدا ډول ځینې اسلحې نیول شوې وې، چې وروسته دغه جګړه پای ته ورسېدله. دغه جګړه اصلاً د افغانستان د اوبو د مهارولو پر سر ده. طالبان غواړي چې د افغانستان اوبه مهار کړي. ایران په دغه کار کې خپل تاوان ګوري. نو له همدې امله د بېلابېلو بهانو په پیدا کولو سره غواړي د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو دغه بهېدلی جریان چې اوس مهال ایران ته مفته روانې دي، همداسې جریان پیدا کړي او دغه اوبه په ایران ونه درېږي. د افغانستان د اسلامي امارت له لوري په یو تازه اقدام کې د هرات ولایت په پاشدان کې یو بند چې 2 کاله مخکې کارونه ودرېدلي وو، د دغه بند کارونه یې بیرته پیل کړل. د هرات په پاشدان کې د دغه بند کارونه نن په ابتدایي ډول پیل شول، چې له 2 کلن ځنډ څخه وروسته د هرات ولایت کې د پاشدان بند دغه ابتدایي او رغنیزې چارې له سره پیل کولو سره دا معنا ورکوي چې طالبان ایران ته دا پیغام ورکړ چې د دوی هېڅ ډول فشار ته به هم تسلیم نشي. د دغه بند مشران وایي چې د یادې پروژې اصلي کارونه به د افغان حکومت د چارواکو له سپارښتنې وروسته پیل شي. د پاشدان بند د هرات ښار د اوبو د سرچینې په توګه پیژندل کیږي. د هرات ښار اوسیدونکي د پاشدان بند د رغنیزو چارو بیا پیل ته شیبې شماري. دوی له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره دغه بند اساسي کارونه پیل شي. خو الحمدلله چې افغان حکومت مخکې لا اعلان کړی ده چې د روان لمریز کال په لړ کې به د هرات پاشدان بند په ګډون 11 نورې نیمګړې پروژې چارې له سره پیل کړي. د پاشدان بند د جوړېدو کار تر 85 سلنه مخته تللی ده. د کار له پیلېدو سره تر راتلونکو 5 میاشتو د اوبو او برېښنا دغه بند ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي. همدا ډول اسلامي امارت پلان لري چې په روان مالي کال کې د لویو وړو بندونو په شمول تقریباً 25 نوي بندونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې جوړ کړي. د اوبو په دغه مهارولو سره به افغانستان له اقتصادي اړخه په ځان بسیا شي. په افغانستان کې تر ټولو ډیر زیات مصرفي خوراکي مواد هغه اوړه دي. که چیرې دغه بندونه جوړ شي او په دغه ځمکو کې غنم وکرل شي، د غنمو څخه پرته ډیر نور حاصلات هم ورکوي. خو که چیرې غنم وکرل شي، د افغانستان او افغانانو اساسي غوښتنه چې هغه غنم دي، د دې په پوره کېدلو سره کولی شي افغانستان ځان ته په میلیاردونو ډالر سپما کړي. او دغه دښتې چې اوس همداسې پرتې دي او هېڅ ګټه هم ترې نه اخیستل کېږي، یو ځل بیا بیرته روښانه، زرغونې او د افغانانو د اقتصاد په جوړونې کې برخه ولري. همدا ډول اوس مهال د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې حتی په زرګونو داسې خوړونه بهیږي چې هغه خوړونه موسمي خوړونه دي، چې د اوړي په اولو او همدا ډول پسرلي میاشت کې ډېرې پرېمانه اوبه پکې راځي. که چیرې اسلامي امارت دې اړخ ته هم توجه وکړي او دغه اوبه مهار کړي، نو په دې سره به د افغانانو اقتصاد لا وغوړېږي. دغه کوچني بندونه نسبت لویو بندونو ته خطره هم کم ده او په ډېرو کمو مصارفو جوړېږي. او نسبت که د لویو بندونو مصارفو ته وګورو، د مصارفو په نسبت د دغه کوچنیو بندونو ګټه هم ډېره راځي. که خدای مکړه دغه لوی بند په کومه پیښه کې له منځه ځي، نو افغانانو ته به یې ډېر تاوان رسیږي. خو دغه کوچني بندونه بیا داسې دي چې د منځه تللو یا ورانۍ په صورت کې یې تاوان ډېر کم او ګټه یې ډېره زیاته ده. راځو بیرته د افغانستان او ایران د جګړې په اړه درته وایو. د افغانستان او ایران ترمنځ جګړه پرون مازدیګر مهال درېدلې ده او له هغې وروسته کومه جګړه نه ده سوې. ایراني طرف وایي چې په دغه جګړه کې د دوی 3 نفره مرګ ژوبله لري. که وګورو دغه جګړه نه هم د افغانستان او نه هم د ایران په ګټه ده. دغه ډول سیاستونه د فشار په توګه استعمالول هیڅ نتیجه هم نه ورکوي او لا به هم د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ د حسد، کینې او دښمنۍ تخم وشیندي. که د ایران دغه اوسني برید ته له یوه بلې زاویې څخه وکتل شي، افغانستان په وروستیو کې د ایران او پاکستان سره سرحدي ستونزې درلودلې. په سیمه کې دلته په نږدې ګاونډیو کې افغانستان له ایران
تاجکستان او پاکستان سره ستونزې لري. دوی غواړي په دې توګه د افغانستان اړیکې له نورې سیمې سره وشلوي او دا نړۍ ته ثابته کړي چې له طالبانو سره ګزاره نه کیږي او نه هم طالبان د دوی سره ګزاره کوي. کېدای شي دغه ایران د اوسنۍ جګړه د پاکستان او ایران یو مشترک پلان وي او دواړه یو ځای غواړي د افغانستان نوی حکومت تر فشار لاندې راولي، ځکه موده وړاندې د پاکستان سره جګړه سوې وه، کله چې د پاکستان سره جګړه ډېر وخت درېدلې ده او لا هم د افغانستان او پاکستان په پوله باندې کومه جګړه په نږدې وختونو کې نه ده سوې. نو په دې توګه به دغه دواړه ګاونډي نورې نړۍ ته وایي چې له طالبانو سره ګزاره نه کیږي، دوی د دولتدارۍ وړتیا نه لري او یوازې په جنګي امورو باندې ترکیز کوي. د ایران او افغانستان د دغه جګړې په اړه د ایران تسنیم خبري اژانس ویلي دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ په سیستان سیمه کې آرامتیا ده او تېره شپه د دواړو لورو ترمنځ هیڅ تهاجم او هیڅ حمله نه ده رامنځته سوې، یوازې دغه حمله او جګړه تېر مازدیګر رامنځته سوې ده. په دغه مشترک مرز کې چې د ایران او افغانستان له دې څخه وړاندې هم څو ځلې پرې جګړه کړې وه، دا یې نه هم وروستی او نه هم اول ځل ده چې د ایراني ځواکونو سره به جګړه وشي، ځکه ایران او پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو واحد مرکزي او قوي دولت ولري چې د دوی شوم پلانونو ته اجازه ورنه کړي.